ستړي مشئ د نن ورځې هایلایټ ته مو زه فریدې سیال هرکلی کوم. د ایران سپاه بازارانو ځواکونو د طالبانو له حکومته د مرګ لیست معلومات غوښتي دي. د ډیلی ټلګراف د راپور له مخې سپاه بازاران غواړي د دې معلوماتو له لارې د استخباراتي ادارو جاسوسان M14 په نښه کړي. په دې لیست کې د یو شمېر برېټانوي ځواکونو په افغانستان کې د دوی د همکارو 25,000 افغانانو معلومات شامل دي. د راپورونو له مخې د ایران حکومت هیله مند دی څو د دغو 25,000 افغانانو د معلوماتو په څېړلو سره پر لویدیځ فشارونه زیات کړي. تهران هڅه کوي له لویدیځ سره د اټومي پروګرام د خبرو اترو له پیل مخکې د فشار یوې وسیلې ته لاسرسی ومومي. د معلوماتو دغه لیست په 2022 کال کې په تېروتنې سره افشا شوی و چې په وروستیو کې په برېټانیا کې غوغا رامنځته کړې ده. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړه. دا کډوال وروسته له هغې په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنېږي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د POR کارت لرونکو کډوالو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړه. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. د پاکستان حکومت د دغه کډوالو د اخراج لړۍ د پیل پرېکړه پرون دوشنبه اعلان کړه. د افغانستان بل ګاونډي ایران هم په دې وروستیو څو میاشتو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته په جبري توګه اخراج کړي دي. د اسرایلو د مرستو د همغږۍ پوځي اداره وایي غزې ته د سیمه ییزو سوداګرو د مالونو انتقال ته په تدریجي ډول اجازه ورکوي. دغه ادارې نن سه شنبې ویلي غزې ته د لا ډېرو بشري مرستو د انتقال په موخه د اسرایلو کابینې یو میکانیزم تصویب کړی چې اجازه ورکوي د سوداګرو مالونه هم غزې ته ورسیږي. د دغې ادارې په ټکو په تصویب شوو مالونو کې خواړه، میوه، سبزي، د ماشومانو لپاره ځانګړي خواړه او روغتیایي لوازم شامل دي. د ملګرو ملتونو او فلسطیني چارواکو په خبره د غزې خلکو ته د بشري مرستو د ورسولو په موخه هره ورځ باندې 600 لاریو بشري مرستو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ویلي د غزې نږدې 2 میلیونه اوسېدونکي له قحطۍ سره مخ دي. په وروستیو څو میاشتو کې په غزه کې د لوږې له کبله په سلهاوو کسان مړه شوي دي. ناټو وایي د هالند له ژمنو وروسته اوکراین ته یې د 500 میلیونو یورو په ارزښت د وسلو انتقال پیل کړی دی. هالند ژمنه کړې وه چې دغه وسلې چې له امریکا پیرل شوي د ناټو سازمان له لارې اوکراین ته ورکړل شي. په دې وسلو کې هوایي مدافع سیستم او نور مهم تجهیزات شامل دي. تمه ده د دغه وسلو 2 بستې په روانه میاشت کې اوکراین ته ورسیږي. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 12,000 ملکیان د اوکراین په جګړه کې وژل شوي دي. او د چین په پلازمینه پکین کې په زرهاوو کسان د سیلابونو له کبله پناه ځایونو ته تخلیه شوي. چینایي چارواکي وایي په پکین کې څه باندې 82,000 کسان د شدیدو ورښتونو او د سیلابونو د خطرونو له کبله امن سیمو ته انتقال شوي دي. تېره اونۍ د چین په شمال کې د سیلابونو له کبله 44 تنه مړه او 9 نور کسان نادرکه شوي وو.